السلام علیکم دوستانو، زه یم نقیب ودان او تاسو کورې ودان ټیک. د نن ویډیو د موبایل د یو داسې کوډ چې هغه ایمې ده په هغو باندې ده. د تاسو د موبایل ایمې کوډ اول خو څنګه کولی شو چې د خپل موبایل ایمې کوډ معلوم کړو. دوستانو مثلا زما د موبایل ایمې کوډ څه معلوموم *H06H دا وډایل کې دا اوس زما د موبایل ایمې کوډ IMA1 IMA2. دوستانو اوس څنګه کولی شو چې د تاسو د ایمې د لارې ستاسو د موبایل ټول معلومات تاسو ترلاسه کړئ. د ایمې کوډ چې کوم کوډ ده د دې کوډ له لارې د موبایل ټوټل معلومات تاسو ترلاسه کړئ. تاسو به تر هر څه مخکې ولاړ شئ کروم براوزر ته. په کروم براوزر چې مو کلیک وکړ دلته به تاسو ولیکئ IM دا کوم چې د لاندنی IMA.info باندې په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې مو کلیک وکړ اوس تاسو سر چې کوم IMA.info راځي په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې چې مو کلیک وکړ دلته خپل د ایمې کوډ داخل کړئ. مثلا زما د ایمې کوډ چې کوم ده هغه د 6 IM ریبوټ باندې به کلیک وکړئ. IM نوټ ریبوټ په دې باندې چې مو کله کلیک وکړ چیک دې باندې یس نښان ولګېدو په چیک باندې به کلیک وکړئ. دوستانو اوس دلته زما د موبایل موډل راواړول A5 2020 اوپو IMA TAC FAC سینسر CD دلته وګورئ دوستانو موډل A5 2020 برانډ اوپو دلته هم هماغه دي. دلته زما د موبایل چې کوم فرنټ سایز ده د مخه ده هغه معلوموي. دوستانو لاندې چې ولاړ شئ دلته ډیوایس ټایپ سمارټ فون ډیزاین کلاسیک ریلیز 2019 کې ډبل سیم کارت سایز. دوستانو ډسپلی ریمینیشن ټچ سکرین ویټ مثلا زما د موبایل ویټ 195 ګرامه ده څه کم 200 ګرامه ده. بیټرۍ 5000 mAh ده چې ډېره خوندوره په زړه پوره بیټرۍ ده. او دوستانو بیټرۍ نون ریموویبل ده خېزې نه خپله ځاني ورکې لګېدلې ده. دلته دوستانو تاسو کولی شئ 4 GB خپل کارت ده 3 GB ریم ده میموري کارت ورته لګېږي. دوستانو تاسو ټوټل معلومات د دې ترلاسه کولی شئ. د دې څخه په ریډ مور باندې کلیک کوئ چې هلته څه راځي. بیا هم هغه ده خو د موبایل د موبایل بیک سایډ هم راواړول. دا فرنټ سایډ ده دا بیک سایډ ده. دوستانو هماغه معلومات دلته هم شته. نو تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره داسې خپل موبایل ایمې له لارې د موبایل ټول معلومات تاسو ته په هغو باندې خبر نه یاست تاسو هغه ټول معلومات ترلاسه کړئ. نو دوستانو که چیرې تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ تر څو نور دوستانو ته هم ورسیږي تر دې معلوماتو څخه خبر شي